ارمان دے محمود غزنوی چاو ته شکایت وکړو ویل ستا زوی راځي او زمونږ کور ته زمونږ کور کې جنۍ د هغې څه بدکاري کوي د باچا زوی دی محمود غزنوی قسم کړی چا پورې به اوبه نسکم څو پورې مې چې دا حق نه ورکړی وله او ګرځېده پسې او چې کله زوی وراوښته پردي کور ته او ورغې پسې هغه خو مجبور و غریبانان د باچا زوی دی چې وراوښته پسې هلته او بس دی پسې ورغې او تورې پسې راویستله او خپل زوی هلته قتل که او بیا کور خلکو ته ویل ما له اوبه راوړئ اوس څو ورځې وشوه ما اوبه بندیز کړي ما قسم کړی و چې څو پورې مې دا کس وژلی نه وي که نه دا خپل زوی او پورې به زه اوبه نه څکم ویل ما له اوبه راوړئ زه ډېر تږی شوی ویله دغه شان محمود غزنوي او دغه شان عمر بن الخطاب دا موجود وي یو کس په چوک کې دغه شان ته پانسي کړی وی د چا مجال نه و چې به د چا خور او لور له چا لاس وروړلی چا ماشوم له چا لاس وروړی وی خو ما خو تاسو ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د خلکو عقلونه به واغستلی شي خلکو نه به عقل ختم شي بې عقله به شي خلک عقل به شا کېدی چاته به انصاف نشي ورکېدلی الله رب العالمین دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله دې زموږ عزتونه زموږ اولاد زموږ زنانه زموږ ماشومان د هغې حفاظت